یو څو شعرونه د غزل عرض کوم چې که څوک خرڅېږي خو زما جانان دی نه خرڅېږي، که څوک خرڅېږي خو زما جانان دی نه خرڅېږي، داسې د سپکو په تول سپک ارزان دی نه خرڅېږي. که د نړۍ قامونه خرڅ شي بیا به سر اوچت کړي، مړه به وي ټول شملور یو افغان دی نه خرڅېږي. که د نړۍ ډېره مننه، که د نړۍ قامونه خرڅ شي بیا به سر اوچت کړي، مړه به وي ټول شملور یو افغان دی نه خرڅېږي. کاروان دی لوټ شي او په ځمکه دی ورونه بل شي، خو بس رهبر زموږ د لوی کاروان دی نه خرڅېږي. اغیار په ځمکه او بدن زموږ قبضې کړي دي، خو د کتاب او د قلم یاران دی نه خرڅېږي. او چې په عظمت او په ناموس یې مونږ وینې تویې کړې، نور د منبر او د محراب یاران دی نه خرڅېږي. او چې تر سبق خلک د مینې او وفا زده کوي، د نفرتونو ښار کې دا دوکان دی نه خرڅېږي. او جانانه دواړه به د وخت د سوداګرو ساتو، جانانه دواړه به د وخت د سوداګرو ساتو. ستا د صادر پیس کې زما ګریوان دی نه خرڅېږي. او د ازادۍ ناوې سینګار کوي دی چم ته راځي، زما د سترګو دا قاتل ارمان دی نه خرڅېږي. او ځمکه خو ځمکه د مومن د زه یې مور ګڼمه، ځمکه خو ځمکه د مومن د زه یې مور ګڼمه، زما د قام د عیسې پاس اسمان دی نه خرڅېږي. زه درته یې وایم چې دلته زده کړي د یو ټکي هر چا دوه معنی دي، دلته زده کړي د یو ټکي هر چا دوه معنی دي، دلته زما هم دوه معنی دي او ستا دوه معنی دي. کم یادوې هغه د دې او که د دې یو مسلک، کم یادوې هغه د دې او که د دې یو مسلک، پیر مرید او قاضي مفتی او مولا دوه معنی دي. او د یو مجرم غاړه کې هار د محسن خپو کې بیړی، د دې وطن د جزا دوه او سزا دوه معنی دي. د یو مجرم غاړه کې هار د محسن خپو کې بیړی، د دې وطن د جزا دوه او سزا دوه معنی دي. په یوه تک کوي یو د ممکناتو ساتي، بیا هم د تیښتې او تګلارې جدا دوه معنی دي. او مونږ د ریا او د ثواب یوه معنی پیژنو، د چا کتاب کې د ثواب او ریا دوه معنی دي. او دغه تصویر کې دی لستوڼي نه چې وینې ساسي، د دې نظام په شا پرتې د قضا دوه معنی دي. او مومن به څنګه هغه لا پوهه نه وه ځکه به موسکی شوه راته، اوس د هغې هم د خندا وه دا دوه معنی دي. او امت به څنګه شي راټول په یو محور مومنده، د ښار د مشر او قاضي د الله دوه معنی دي. هغوی مې د ژوند لارو له تراخه راټولول، هغوی مې د ژوند لارو له تراخه راټولول، چې ما ورله د ټول جهان خواږه راټولول. ښایست د اننګو یې په ټول مخ کې انتخاب، جانان د ټول رخسار چې ورته سره راټولول. او هغوی و داوګیر د مسیحا د مرتبې، هغوی و داوګیر د مسیحا د مرتبې، ما ځکه برګ مرض یو وړانده راټولول. او شاید وپسخولې د قاتل تهذیب سینګار، شاید وپسخولې د قاتل تهذیب سینګار، په سوال یې په ټول کلي کې رانجه راټولول. او راښکلي یې چې کرښې د تقسیم هغه واکمن، راښکلي یې چې کرښې د تقسیم هغه واکمن، تاوان دی باچا خانه پښتانه راټولول. او څه خلک به راټولو په حجره او په جومات، څه خلک به ګودر او تناره راټولول. او اول سب کې راټولې کړل هغه بزرګواران، اول سب کې راټولې کړل هغه بزرګواران، د کلي خیراتونو کې چا نه راټولول. او ګمان مې زړه له راشي چې مې وکړلو بیلات، ګمان مې زړه له راشي چې مې وکړلو بیلات، نه ګټه مې وکړه ما خو سره راټولول. او تندی د روڼ ساته ګورې خفه نشي یاران، تندی د روڼ ساته ګورې خفه نشي یاران، مومنده چې د کور ته د خپل زړه راټولول. ډېره مننه.